نه یاره سمه مړه حالات ښه برابر دي هېڅ هم نشته دی نه یاره مه ځه که نو د حالات ټیک نه دي شپه وکړه ناوخته دی بله ورځ به بیا راشم ځه صحیح ده ځه لاړ شه خو ګوره ته چې په دې کومه لار باندې ځې که نو په دغې لار باندې یو بدماش راځي چې د هغې د مخې به خبرې نه کوې بدماشو ولې ورته خبرې نه کوم خبرې ورته ځکه مه کوه که نو د هغې د مخې چې څوک خبرې نشي کولی که نه نو هغې باندې خفه کېږي هېڅ هم ورته نه وایي بیا نه مړه په اکټینګ کې خو بیا زه ښه تکړه یم حدیث اکټینګ به ورته وکړم چې هغه بوي چې دا خو رښتیا خبرې نشي کولی بېغمه شه ښه د هغې د مخې چې څوک خبرې نشي کولی که نه نو هغې باندې خفه کېږي هېڅ هم ورته نه وایي بیا ستاسو نوم دی څه کېده دې شپې پیسې راواله موبایل هم راکه ما ته پته نه و چې د خبرې نشي کولی او کوم سړی چې خبرې نشي کولی هغې ته زه څه نه ویم زه لاړ شه ځه ځکه نه وخېژه ګاډي ته الکه رښتیا دا خو نه اوري یاره الکه هر مخاطره کال ولې نه اټینډ کې الکه یاره مړه زه په لاره کې ګیر شوی یم ډېر غټ اکټینګ مې وکړو چې درشم کیسه راته کومه زه راغلی یم میان الله صحیح راته ووایه که راځي چې زه ورته میان یاد کړمه بس په لاره باندې یمه صحیح ده یو 2 کیلو میان ورته ووایه زه درهلمه صحیح ده 2.5 کیلو یې که زه همداسې ځمه مرګ سره ګلونه وړې